سلامونه. اسانه جرمني زده کړه ده، بیا هم په خیر راغلی. د جرمني ژبې د تورو نومونه او غږونه دي. دا ورقه تاسو کولی شئ هغه دغه کتاب نه چې تاسو په لاس کې ده هم څیرې کړئ او بیا یې قیچي قیچي کړئ، او یا هم که چیرې تاسو کتاب نه وي ترلاسه کړی، کولی شئ PDF یا اسانه جرمني .com نه ډاونلوډ کړئ، پرنټ یې کړئ او بیا تې یې کړئ. زه به دا بیا تې کړمه. هر څه یې دلته مکمله واضحه خط کش شوي دي، کولی شئ دا داسې بیا تې کړئ او په ټرین، ایزبان یا هر چېرته چې ځئ ځان سره یې واخلئ. که چېرته داسې نوې الماني ژبه زده کوئ نو دې سره به ډېر زیات کومک وشي چې تاسو توري هم زده کړئ، شکلونه یې هم وپېژنئ او غږونه یې هم وپېژنئ. لکه یوازې دا ګورو اول، لکه غټ توری آ، وړوکی توری آ، دا یې هم نوم او دا یې هم غږ. په دې کې هم نوم او هم غږ دواړه یو شی دی، خو آ څو غږونه لري. بیا په بیلو نورو لوستونو کې هم راځي. بي دی نوم ده او دی هم غږ ده. څ څو غږونه لري، دی نوم، غټ توری، وړوکی توری، دی هم غږونه. دا هم د ح توری ده او د ای توری ورسره. که چېرته تاسو خپله ورته اړتیا نه لرئ، وخت مو زیات تېر شوی وي، کولی شئ هغه څوک چې ورته اړتیا لرئ هغوی سره دا ویډیو شریکه کړئ او یا هم دا لوستونه ورسره شریک کړئ. کیدای شي یو څه مرسته مو کړې وي. د دې دپاره چې ټول افغانان خو لیک لوست نشي کولی، بیا په تېره پښتانه او هغه میندې چې په کورونو کې دي